د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشراف د نورو لوبغاړو په مخ کلکه څپېړه. دا چې میرویس اشراف څه کار وکړ په دغه ویډیو کې را سره هر څه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. 30 کلن میرویس اشراف د کندوز ولایت دی او په ملي لوبډلې کې ډیر ځلیدلی لوبغاړی دی. هغه خیلاس فاسټ میډیم توپ اچونکی او توپ وهونکی دی. که څه هم میرویس اشراف د افغانستان لپاره خپلې وروستۍ لوبې په 2014 کال کې ترسره کړې دي او له هغه وروسته نوموړي ته په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. ویل کېږي چې هغه ته څو ځلې په لوبډله کې د اخیستو ویل شوي دي خو وروسته بیا نه دی اخیستل شوی. د آیرلینډ پر وړاندې افغانستان کرکټ بورډ په روانه میاشت کې لوبډله اعلان کړه چې شاپور زدران او سمیع الله شینواري پکې څه وخت وروسته واخیستل شو خو میرویس اشراف ته بیا هم په لوبډله کې ځای ور نه کړل شو. د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشراف د کندوز په دشتارچۍ ولسوالۍ کې په خپل شخصي لګښت د کرکټ اکاډمي جوړه کړه. د کرکټ دغه اکاډمۍ چې کارونه یې پیل شوي دي او ویل کېږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به بشپړ شي چې له هغه وروسته به د دغه ولسوالۍ ځوانان وکولی شي کرکټ پکې زده او ترسره کړي. همداراز ویل کېږي چې میرویس اشراف د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې هم د اکاډمي جوړولو ژمنه کړې ده چې د یادو ولسوالیو ځوانان په دغه ولسوالیو کې د کرکټ اکاډمي په جوړولو ډیر خوښ دي. میرویس اشراف د افغانستان لپاره په 40 ورځنیو او 25 شلوریزو لوبو کې ګډون کړی دی. نوموړي په یو ورځنیو لوبو کې 9.55 په اوسط 40 ویکټ یې اخیستي دي چې 4.06 اکانومي ده. همداراز په شلوریزو کې بیا د 1.1 په اوسط 14 ویکټ ترلاسه کړي دي. په یو ورځنیو لوبو کې د هغه ښه توپاچونه د 15 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي سوځول او شلوریزو لوبو کې بیا د 6 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي سوځول دي. میرویس اشراف په کورنیو سیالیو کې تل ښه ځلیدلی دی چې په وروستیو څو ټورنمنټونو کې جایزې هم ترلاسه کړي دي خو بیا هم په ملي لوبډله کې ورته ځای نشته. نو دوستانو تاسو د میرویس اشراف دغه کار څنګه ارزوئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.